السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده دوستانو چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. دا دی زه نن له یوې نوې ویډیو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې ویډیو کې به تاسو ته دا وښیو چې څه ډول کولی شو له یو عکس څخه بګراوند لرې کړو، هغه هم افلاین ډول باندې. نو د دې لپاره موږ یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې نوم یې دی اریس بګراوند. دا ویډیو له موږ سره تر اخره پورې تماشا کړئ. نو ورځو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو په لومړي قدم کې د بګراوند اریسر یا اریس بګراوند په نوم باندې دا اپلیکیشن چې زه دلته تاسو ته ښایم، دا اپلیکیشن له پروژګا څخه ډاونلوډوو او ما ته یې ډاونلوډ کړی ده. زه کلیک پې کوم او ورته داخلیږو. په افلاین ډول باندې له دې څخه استفاده کولی شئ. له آوټپوټو څخه یو عکس انتخابوو. ګالري، له ګالري څخه زه خپل یو عکس انتخابوم. له دې ځای څخه یو عکس اخلم او دا عکس زما خوښ شو، همدا به انتخاب کړم. نو په دې شکل باندې یوه صفحه موږ ته راوازیږي. نو له دې څخه د عکس یو څه کروپ کوو، یو څه برخې له منځه وړو. نو دا چې ده د اریسر یا د هغه پاکوونکي اندازه ده. په دې اپشن په واسطه باندې کولی شئ لوی او کوچنی کړئ. په دې توګه باندې تاسې استفاده ترې کولی شئ دا ټولې برخې. په دې کې تاسو ته به پوښتنه پیدا شي چې د دې هغه د انسان بدن ته هغه نږدې جای څه رقم له منځه ویسو. نو د هغه لپاره دا چې ده یو څه زوم کوو، وړاندې عکس راولو او د پاکوونکي اندازه لږ ورته کوچنی کوو او په هغه توګه باندې چې ده له هغه څخه استفاده کوو. که احیانا تاسې نه کومه غلطي وشوه یا کوم ځای د عکس پاک شو، نو په دې ځای کې له دې اپشن څخه تاسو کولی شئ چې هغه عکس بیرته راوړئ. مثلا دا عکس له مانه خراب شو، هغه د ویکتورونو علامه ده. نو په دې توګه په دې علامو باندې کلیک کوو او خپل برنامه مخ پر وړاندې بیایو. اوس چې شاوخوا خلاص شو، نو عکس یو څه زوم کوو او د هغې نه وروسته خپل عکس بګراوند لرې کولو ته ادامه ورکوو. د عکس لږ زوم کوو او په دې توګه باندې په اسانۍ سره خپله د عکس لرې کولو طریقه مخ ته وړو. ډیره زیاته مننه چې د دې ویډیو تر پای پورې مو زموږ ملتیا وکړه. که مو له داسې ډول ویډیوګانو سره مینه وي، نو زموږ یوټیوب چاینل در سره سبسکرایب کړئ او د زنګ بټنه فعاله کړئ تر څو زموږ له نوې ویډیوګانو څخه خبر شئ. د موږ د حمایت لپاره کافي ده چې زموږ ویډیوګانې لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې وکړئ.